دویم سیاست راځي د مصلحت په خاطر په شرعي سزا کې زیادت کول دې ته سیاست وایي. مصلحتاً په یو شرعي سزا کې شریعت یو ځای سزا ټاکلی وي خو هغه سزا مثال کمزوري وي، ته په هغې شرعي سزا کې زیادت وکړې د مصلحت په خاطر دې ته سیاست وایي. لکه دا خبرم د حنفي فقه په مشهوره فتاوا چې رد المحتار وایي هغې لیکلې ده. هغه وایي ولذا عرفها بعضهم، وایي له دې وجې نه دا د سیاست تعریف بعض علماو کړی ده بأنها تغلیظ جنایة لها حکم شرعي. وایي د سیاست تعریف یې کړی په دې تغلیظ جنایة زیادت کول په یو جنایت کې، په یو سزا د یو جنایت کې لها حکم شرعي چې هغه هلته شرعي حکم لري حسما لمادة الفساد، لپاره د قطع د مادې اساس و بنیاد الفساد د فساد. مثلا یو کس وي هغه ته مسله معلومه وي، دا مسله ورته معلومه وي چې دا قصاص هلته کیږي چې یو څوک بل سړی مړ کي په جارح سره. مثال یو کس وي هغه ته د حنفي فقه مسله معلومه ده چې د احنافو په نسبت باندې قصاص هلته کیږي چې قاتل دا مقتول په جارح مړ کي. په څه شي مړ کي؟ په جارح، په وسله باندې مړ کي، په توپک، په توپانچه، په چاړو، په توره، په داسې شانې مړ کي. او دته دا معلومه یې چې که په غیر جارح مړ کي، مثال یو څوک په ډانګو وږي مړی کي، یا یې په غاړه کې پړی ور واچوي مړی کي، یا یې په سوکو وږي مړی کي، په دې کې قصاص نسته ده، البته دیت لازمیږي. نو دی ښه مالدار ده، پیسې ډېرې لري، بعض ذاتې ښه بوکس بازي زده کي او په دې طریقه باندې خلک مړه کوي، نو په ده باندې خو قصاص نه راځي د حنفي فقه په اساس. خو حاکم چې په ده پوه سي چې دې خو لوی فساد جوړ کړی ده، هغه به راولاړ سي چې بلکل په حنفي فقه کې د تا قصاص نسته، خو زه تا قصاص کوم چې تا دغه فساد ختم سي، د تا دغه فساد ختم سي. تا خو مسله زده کړې ده، اوس باندې په سوکانو خلک مړه کوي او ځان دې له قصاص نه بچ کړی ده، یو وارې بچ بیا بچ، دا ځل دې نه پرېږدم. نو اوس دغه حاکم راولاړ سو، دغه سړی چې هغه څو کسان په سوکانو مړه کړي، یا یې په سوټو په ډانګو مړه کړي، یا یې زندې کړي دي، اوره خفق کرده، اوره کشته، نو حاکم یا یې ایره می کشه. ولې مړ کوي؟ سیاستاً، اگر که شرعي حکم په حنفي فقه کې قصاص نه ده، قتل نه ده، خو سیاستاً یې مړ کوي چې د دا فساد ختم سي. نو د سیاست دومه معنا څه شی ده؟ انها تغلیظ جنایة، دا تشدید ده په جزا د یو جنایت کې لها حکم شرعي چې هغه حکم شرعي لري، خو حاکم راولاړ سي هغه حکم شرعي کې تغلیظ وکړي، تشدید وکړي. ولې؟ حسما لمادة الفساد، قطعا لمادة الفساد، چې د دغه مفسد د فساد ماده ختمه سي. ځکه که حاکم قاضي اوس هم له ده سره د شرعي مسلې مطابق عمل کوي، د ده فساد نه ختمیږي، دی بیا هم دا کار کوي، بیا یې هم کوي، نو هغه سیاستاً دی راواخلي دا مړ کړي. دا د سیاست دومه معنا شوله. دریم سیاست دا چا ته وایي؟ سیاست دې ته وایي حاکم د مصلحت په خاطر یو قانون وضع کړي یا یو فیصله وکړي، اگر که له ده سره په هغې باندې کوم دلیل موجود نه وي. حاکم هغه د مصلحت په خاطر، د خلکو د مصلحت په خاطر یو فیصله وکړي، اگر که ده سره په هغې فیصله باندې جزئی دلیل نه وي، د قرآن او د حدیث دلیل ورسره نه وي، خو دی بیا هم هغه فیصله وکړي، دې ته هم سیاست وایي. نو تعریف یې داسې کړی ده. السیاستو، دا تعریف هم بحر رایق نقل کړی ده. السیاست هي فعل شیء، سیاست دا یو داسې کار ته وایي من الحاکم، سیاست یک کار رمیږه از طرف حاکم لمصلحت یراها، حاکم د یو مصلحت په خاطر،
حاکم به خاطر یک مصلحت یک کار را بکنه و این لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئی، اگر که په دغه مسله چې دا حاکم وکړه په دغه حکم چې حاکم صادر کو په دې کوم جزئی دلیل د قرآن او د حدیث یا د اجتهاد صحیح له ده سره نشته ده، خدای بیا هم د مصلحت په خاطر دا فیصله کوي. دې مثالو ته ګوري. بخاری حدیث شریف ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د مسیلمه کذاب هغه د پیغمبري دعوه کړې وه، نو بیا د ابوبکر تانو په زمانه کې له ده سره ډېر لوی جنګ وسو، لوی غزوه وسوه د یمامه په مقام کې. په دې کې ډېر زیات صحابه شهیدان سولو، حافظان د قرآن ډېر پکې شهیدان سو. په یو روایت کې راځي 80، په بل کې راځي 500، په بل کې راځي 200 په یو جنگ کې شهیدان سو. خپله مسیلمه کذاب شکست وکړو، د هغه هم ډېر کسان مړ سو، دی خپل هم پکې مړ سو، هغه فتنه یې بیخي ختمه سو. هغه خو به تاسې بیا خپله انشاءالله په تاریخ په دې کې وایست. له دغې واقعې نه وروسته عمر تانو راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته، هغه ته ویل ای ابوبکر، ای خلیفه یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي که داسې نور جنګونه هم وسي او داسې د قرآن حافظان شهیدان سي، له موږ نه به ډېر قرآن دا به ضایع سي، ځکه هغه وخت کې قرآن کریم داسې نه ولیکل سوی لکه دا نن سبا چې په یو مصحف کې ټول راټول سوی. نبی اسلام داسې نه ولیکلی، بلکې د صحابه و یاد و، له چا سره به یو سورت بقره و، له چا سره به نور سورتونه، له چا سره نور متفرق یو جای بل جای لیکل سوی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل وایي زه څنګه داسې کار وکړم چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم نه ده کړی. عمر تانو به بیا ورغی څو وارې داسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل، تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې ته تیار کو چې بالکل زه به دا کار وکړم. بیا دې دواړو زید ابن ثابت راوغوښتل. زید ابن ثابت د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د هغو کاتب د وحی و، نور کاتبین د وحی مو یو پکې زید ابن ثابت و. هغو ته یې وویل چې ته دا کار وکړه. هغو هم دا خبر ورته وکړه، وایي تاسې څنګه داسې کار کوئ چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم نه ده کړی. قرآن چې ټول یو ځای راټولوئ، دا خو باید نبی علیه الصلاة والسلام کړی وای، هغو په خپل دور حیات کې نه ده کړی، نو تاسې ولې کوئ؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته ویل وایي اول چې ما ته عمر وویل ما هم همداسې ورته ویل، خو بیا د ما زړم په اصطلاح هغه خبرې ته خلاص کوم چې عمر په هغې کې مصلحت لیدلی و. بالاخره زید ابن ثابت دې ته جوړ کړو. بیا هغه اوږده واقعه ده چې قرآن یې را ترتیب کړو، را ټولې کړو. مطلب دا چې اوس دلته ابوبکر صدیق سم اول له دې خبرې نه انکار کول، زید ابن ثابت هم اول له دې خبرې نه انکار کول، ځکه په دې مسله باندې له عمر فاروق رضی الله عنه سره کوم دلیل جزئی قرآن او حدیث موجود نه و، خو په راغونډولو کې مصلحت و چې باید دا قرآن راټول سي. نو حاکم دی وخت چې د مصلحت په خاطر باندې یو حکم وکړي، اگر که په هغې دلیل جزئی د لره نه وي، دې ته هم کله کله سیاست وایي. د دې بل مثال د عثمان رضی الله تعالی عنه په واقعه کې، خلافت په وخت کې یو واقعه وسوه. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دا راغلی و د ارمنستان و آذربایجان په دو جایو کې جهادونه کول. دا قرآن خو په 7 حرفه باندې نازل شوی ده، نو دلته بعضې خلکو تابعینو چې دا قرآن به کله له یو قاري نه واورېدل، هغه به په یو حرف باندې تلاوت کول. مثلا انظر الى العظام کیف ننشزها، بیا به بل قاري به بل ځای تلاوت وکړو انظر الى العظام کیف ننشرها. دا دواړه قرات متواتر دي. نو دا یو بابل ته ویل تا غلط ویل، هغه به ورته ویل تا غلط ویل، هغه به ورته ویل تو قرآن غلط خواندې برو کافر شدی، هغه به ورته ویل تا قرآن غلط ویل ته کافر شو. لو کیسه په دې کې جوړه سوه. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه راغی نبی راغی عثمان رضی الله عنه ته. په دې وخت کې عثمان رضی الله تعالی عنه دا امیر المؤمنین و. هغه ته ویل وایي ادرک امة محمد، وایي ځان راورسوه د نبی اسلام په امت کسي، خود را پشت امت نبی علیه الصلاة والسلام برسان قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف اليهود والنصارى.
وړاندې له دې چې دوی په قرآن کې داسې اختلاف وکړي لکه یهودو نصارا چې په تورات کې کړی ده. تورات اوس یوه نسخه ده که ډېرو نسخې دي؟ انجیل یک نسخه است و بسیار نسخه ها است. وایي که ته په دې امت پسې ځان راونه رسوي د نبی اسلام په امت پسې او د دوی غم ونه کړې داسې اختلاف به جوړ شي په قرآن کې. عثمان تانوی د خبر ومنله. هغه نسخې چې هغه نسخه چې ابوبکر صدیق صاحب راټوله کړې وه هغه بیا له ابوبکر صدیق صاحب سره وه. هغه چې وفات شو بیا له حضرت عمر صاحب سره وه. هغه چې وفات شو بیا د هغه له لور حفصې بنت عمر سره وه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام بیبي وه. هغه حفصه بنت عمر په دغه وخت کې حیات وه. عثمان تانو هغې ته حال ولېږل چې ته د هغه اوراق موږ ته راکړه دا قرآن موږ به له دې چې نور ولیکو د تا قرآن به بیرته درکړو. له هغه چې نور قرآنونه ولیکل دا یې په امت مسلمه کې خوار وکړو. نورو صحابه ورته امر وکړ تاسې دې ته ښه سوچ وکړئ. دلته اوس داسې نه و چې دا یو قرآن و. علي رضی عنه د نبی اسلام کاتب د وحي و. هغه له ځان سره یو قرآن لیکلی و که نه و لیکلی؟ لیکلی و. هغه ته مصحف علوي ویل. ابو موسی اشعري رضی عنه یو قرآن لیکلی و. عبدالله ابن مسعود صاحب لیکلی و. زید ابن ثابت صاحب لیکلی و. خپل عثمان تانو لیکلی و. نورو ډېرو صحابه ولیکلی و. عثمان تانوس دا یو قرآن ترتیب کو. ټولو صحابه ورته امر وکړ راوړئ کوم قرآنونه چې تاسې لیکلي. هغه یې ټول ځینې راټول کړو. هغه یې وسوځول. د هغوی ری راواخیستې په سمندر باندې ودوړولې باد کړه چې چېرته په ناولي جي کې په ګنده جي کې پرېنوځي. او بس امر یې وکړ دغه قرآن به وایست چې دا ما را مرتب کړو. دې ته اوس مصحف عثماني وایي. مصحف تاسې خبرې ته لږ پام وکړئ. مثال علي رضی الله تعالی عنه چې کوم قرآن لیکلی و هغه یې د چا له مبارکې خولې نه لیکلی و؟ د نبي صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وحی کړی و. عثمان تانور ته وایي دغه قرآن راوړه چې زه یې وسوځوم. له عثمان تانور سره کوم دلیل و چې دا قرآن راوړه زه یې وسوځوم؟ آیت پې نازل شوی و چې دا قرآن وسوځوم؟ حدیث ورته راغلی و؟ هېڅ دلیل ورسره نه و. عبدالله بن مسعود صاحب ته ویل خپل قرآن راوړه. عبدالله بن مسعود قرآن له چا نه اورېدلی و؟ له نبي صلی الله علیه وسلم. هغو ته الله نازل کړی و. هغو ته په وحی راغلی و. عثمان تانو سره کوم دلیل نه و چې راوړه دا د تا قرآن وسوځوه. نه په عثمان تانو سره آیت و نه ورسره حدیث و. خو یوه خبر وایه چې مصلحت و. څه شی و؟ مصلحت و. که دا د عثمان تانو دا کارروایي نه وای دغه د ده دغه سیاسي حکم نه وای دا داسې کوم سیاست د قرآن په جمع کې ولټول. اوس به دلته یو به علوي قرآن ویل بل به اشعري قرآن ویل بل به د عبدالله بن مسعود ویل مسعودي قرآن بل به د زید بن ثابت ویل مثال ثابتي قرآن یا زیدي قرآن بل به عثماني و بل به حفصي و بل به فلان و اتی به یو په بل باندې کفر فتواګانې کولې او جنګونه به شروع وو. هل عثمانیین غالب سو بل ویل هل اشعرین غالب سو هل پلانی غالب سو پلانی دونه مړه کړ. دا قصې به شروع وي. نو درېیمه معنا د سیاست دا چې حاکم د وخت د مصلحت په خاطر یو حکم وکړي یو قانون وضع کړي اگر که له ده سره په هغې باندې کوم جزي دلیل د قرآن و حدیث نه وي. لکه ابوبکر تانهو قرآن را جمع کړو او په اول خپله ابوبکر هم دې خبرې ته قائل نه و. زید بن ثابت هم دې خبرې ته قائل نه و خو چې مصلحت یې پکې ولیدل بیا قائل سو. عثمان تانهو ټول خلک په یو مصحف را جمع کړل. هغه نور مصاحف چې د نبی اسلام په حضور کې کاتبینو د وحی لیکلي ول هغه یې ټول وسوځول. په دې مسله باندې له عثمان تانو سره کوم جزي دلیل و؟ نه و. خو البته مصلحت له ده سره و. مصلحت په دې کې و چې دا یو قرآن پاتې شي او نور نسخې وسوځېږي. نو دا یو داسې حکم تم سیاست وایي چې حاکم یو فیصله وکړي د خلکو د مصلحت په خاطر اگر که له دې حاکم سره په دې مسله باندې کوم دلیل جزي موجود نه وي. څلورم سیاست په معنا د تعزیر سره راځي. په دې شریعت کې دا عقوبات دوه قسمه دي. شریعت چې کومې جزاګانې ټاکلې دي هغو ته باب د عقوباتو وایي. دا عقوبات دوه قسمه دي. عقوبات یو حدود دي او بل عقوبات هغه تعزیرات دي.
د حدود او د تعزیراتو فرق دا ده حدود هغه متعین وي او په هغو کې د حاکم فیصله په زیادت او نقصان سره نشي کېدی په هغو کې شفاعت نه قبلیږي سفارش پکې نه قبلیږي څوک عفو کولی نشي او تعزیرات هغه په شریعت کې معین نه وي او تعزیرات په دې کې عفو سفارش هم کېدی شي او بل حدود کې زیادت او نقصان نشي کېدی تعزیراتو کې زیادت او نقصان کېدی شي مثال په حد کې که هر چا شراب وڅښل هغه که په مثال که معتبر سړی و که خوار سړی و که هغه پوی و که ناپوی ولو خو شراب یې وڅښل په ده به حد جاري کېږي خو تعزیرات داسې نه دي تعزیرات دا نسبت خلکو ته فرق کوي د یو سړي تعزیر به په دې کې چې هغو ته خالي حاکم غوسه وکړي چې ګوره بیا داسې کار ونه کړی برابروم دي دا به د ده تعزیر سي د بل تعزیر به په دې وي چې قاضي یو دره یو امسا کش کړي د بل تعزیر به په دې وي چې هلته یو څو ورځې پسې بندي هم کړي په یوه مسله کې یو قسم جرم به یې کړی خو تعزیر به یې فرق وکړي هغه به بیا تاسو خپل جي کې وایست تعزیرات هغه جزاګانو ته وایي چې هغه د شریعت لخوا د هغې تعین نه وي سوی بلکې مفوض یې رأی د حاکم لره دغو تعزیراتو ته هم کله سیاست وایي حاکم چې یو حکم تعزیرا وکړي د عقوبتو د جزا په طریقه په یو چا حکم وکړي دې ته هم کله سیاست وایي همدغه فتاوای شامی ابن عابدین رحمه الله وایي والظاهر ان السیاسة والتعزیر مترادفان وای ظاهره خبر دا ده چې سیاست او تعزیر دا دواړه مترادف دي ولذا لامدې وجه نه عطفوا احدهما على الاخر وای لامدې وجه نه په کتبو د فقه کې کله کله دا تعزیر دا سیاست هغه په تعزیر باندې عطف کیږي کما وقع فی الهدایه والزیلعیه وای لکه دا خبر په هدایه او په زیلعی کې ډیر راځي مثلا احناف وای بکر له بکر ځوان سړی چې له ځوانې ښځې سره زنا وکړي د دوی حکم 100 دورې دي تغریب عامن دا حدن پکې نشته ده خو البته که قاضي مصلحت ولیدل حاکم مصلحت ولیدل چې دغه زانی به یو کال له وطن نه وشړو ایره یک سال از وطن خود تغریب میکنیم بیا یو کال له خپل وطن نه شړلی سي خو څنګه به شړي دا به تعزیرا وشړي سیاستن به وشړي تعزیرا او سیاستن دلته په فقه کې له دې تعزیر نه وروسته سیاستن لفظ ور زیاتوي هغه سیاستن د تعزیرا لپاره تفسیر ده سیاستن د تعزیرا لپاره تفسیر ده یعنی دغه یو کال شړل دا حکم شرعي نه ده حکم شرعي هغه دا د 100 دورې به ورکړي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده نو دا تغریب عامن ولی راغلی یو کال له وطن نه شړل ولی راغلی دا وای تعزیرن ده دا سیاستن ده تعزیرن ده دا یو اضافي عقوبت دی د اصلاح په خاطر دا سیاستن ده دا یو تعزیر ده دغه سیاست د تعزیر لپاره تفسیر واقع سو حاصل دا سو سیاست په لغت کې درې معناګانې لري او سیاست په اصطلاح د فقهاو کې په څلور قسمه مستعملیږي اول سیاست دا هغه متعین قانون ته وایي چې په هغې کې د مصالح عامه انتظام وي او د منافع عامه خوندي کوونکی وي لکه موږ تاسو ویل عمر عنه نصر بن الحجاج هغه تبعید کو سره له دې چې هغه مجرم نه و هغه ګناه نه و کړې خو مصلحت په دې کې و ټول خلک یې له مدینې نه شوی شړلی دویم حاکم د مصلحت دویم مصلحت سیاست دی ته وایي چې حاکم د یو جزا په یو عقوبت کې زیادت وکړي په یو عقوبت کې زیادت وکړي د یو مصلحت په خاطر باندې لکه موږ تاسې مثال وویل یو چاته دا مسله معلومه ده چې که زه قتل په جارح سره وکړم بیا قصاص پرې راځي او که قتل په وسله او په جارح سره ونه کړم په ډانګو په سوټیو په پړي یا په سکانو یې وکړم بیا قصاص نشته نو یو سړی مړ کړي بل سړی مړ کړي حاکم پې پوه شي حاکم سیاستن دی هم قصاص کولی شي ځکه مصلحت په دې کې ده که دی قصاص نه کړي بیا دریم هم څنګه کوي مړ کوي او بل نفر هم
نور خلک هم چل جني زده کوي. دریم سیاست په معنا دی حاکم د مصلحت په خاطر باندې یو داسې حکم صادر کی چې اگر کله د حاکم سره له د قاضي سره په هغې باندې کوم جزي دلیل د قرآن و د حدیث موجود نه وي، لکه ابوبکر تانهو قرآن را جمع کو د عمر تانهو په مشوره سره له دې چې دا مشوره اول د ده زړه نه منله ځکه دلیل صریح نه و، اوس یې وروسته مصلحت پکې ولیدل سیاستن دا کار وکړو. عثمان تانهو د قرآن کریم نورې نسخې هغه وسوځولې، له عثمان تانهو سره کوم دلیل جزي په سوځولو د نسخو باندې نه و، خو ده دا حکم ولې وکړو مصلحت په دې کې و چې دا نورې نسخې باید وسوځول شي. څلرم سیاست په معنا د تعزیر سره راځي، لکه په ډېرو ځایو کې د فقه په کتابو کې یو حکم راسي وایي دا تعزیرن ده، وروسته تفسیر وکړي چې دا سیاستن ده، هلته سیاست په معنا د تعزیر سلو. دا د سیاست شرعي استعمالات سول چې په فقه په دې کې استعمالیږي. سبا ته به انشاءالله د سیاست اصطلاحي معنا چې هغه د موږ تاسې دلته مقصود ده د هغې معنا به وکړو، موضوع به بیان کړو، غرض به بیان کړو، بیا به اقسام ووایو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.